ملګرو رشیا د دنیا دویم نمبر طاقتور ملک منل کیږي. که چین که فرانس یا جاپان د رشیا د طاقت مخې ته یو ملک هم نشي ټینګېدی. د رشیا سره د امریکا د هر هتیار جواب موجود دی. په دې ویډیو کې به موږ د رشیا 15 د ټولو نه طاقتور میزایلز وینو. د کوم د لیدو نه چې امریکا هم ډېرې نه رفیږي. نمبر 5 د سکینډل بیلسټیک میزایل. دا میزایل سیستم د 400 کیلومتر پر رینج کې د 700 کیلوګرام پورې جنگي سامان وړي شي. خو د دې میزایل دویم طاقت دا ډیر زیات خطرناک کوي. د ټولو نه لاول خو دا ډیر دروند نه وي ځکه خو دا رشین ارمي په اسانه سره هر ځای ته وړي شي. دویمه خاص خبره پکې دا ده چې د دې میزایل د لانچ کېدو نه وروسته که ټارګټ بدل شي نو په هوا کې دا میزایل خپل طرف بدلولی شي. د هغې نه یو پیدا دا هم کېږي که د دشمن سره میزایل ډیفنس سیسټم وي نو د دې میزایلو طرف بدلولی کېږي او دا د ختمېدو نه بچ شي. نمبر 4 S-400 میزایل سیستم. ملګرو دا د رشیا د ټولو نه شاندار میزایل ډیفنس سیستم دی. د دې میزایل سیستم خاص خبره دا ده چې دا صرف د دشمن فایټر جټس نه تباه کوي خو که د دشمن ملکونو په میزایلو باندې اټیک کړی نو هغه میزایل دا په هوا کې هم ختمولی شي. د دې میزایل رینج 400 کیلومتر دی. نمبر 3 ټورنیډو. دا ملټیپل لانچ میزایل سیستم دی او ټورنیډو یعنی خطرناک طوفان د دې نوم هم خطرناک دی. د دې رینج 100 کیلومتر دی. دا په 8x8 ټرک کې رشین ارمي هر ځای ته وړی شي. د دې لانچ سیستم خاص خبره دا ده دا په یو پیر باندې ډیر میزایل لانچ کوي. یعنی دا یو قسمه د میزایلو ماشینګن دی. څنګه چې د ماشینګن نه په یو پیر باندې ډیر ګولې وځي دغه شان د دې میزایل لانچ سیستم نه په یو پیر باندې ډیر میزایل وځي. نمبر 2 کراسوکا 24 الیکټریک وارفیر سیستم. ملګرو د نوې زمانې نوې هتیار دا یو انسان ته نقصان نه رسوي او نه د دې نه څه دماکه کیږي خو دا هتیار دومره خطرناک دی چې د روس د دشمن ملا ماتولی شي. په اصل کې په اوسني جنگ کې خاص کر امریکا کم چې سټلایټ او د کمیونیکیشن سیستم ډیر زیات استعمال کوي د دې نه د دشمن په باره کې هغو ته ښه کافي نالج میلاویږي. د رشیا دا الکترونیک وارفیر سیستم د دشمنانو ډرون سټلایټس او کمیونیکیشن سیستم ډسټرب کوي. یعنی د دې د وجې نه ډرون سټلایټ یا نور کمیونیکیشن سیستم کار کول بند کی او بیا د رشیا دشمن ملک خپل ډرونز او خپل پوج ته سیګنل نشي لیږلی او د هغو سره د هغو رابطه ختمه شي د کوم نه چې هغه ډیر بد پسو شي. نمبر 1 R36 MSS-18. ملګرو د دې میزایل نوم نیټو سیټن یعنی شیطان کې خوده دی ولې چې دا د دنیا د ټولو نه خطرناک بیلسټیک میزایل دی. دا 8800 کیلوګرام بار وړي. 208 ټن وزنی دا میزایل د 10500 کیلومتر نه واخله د 16000 کیلومتر پورې حمله کولی شي. یعنی که دشمن د رشیا نه هر څومره لري د دنیا په کم ګوټ کې هم وي دا میزایل په هغه باندې اټیک کولی شي ولې چې دا د دنیا د ټولو نه د زیات لرې پورې حمله کولو والا راکټ دی نو ځکه خو نیټو دی له شیطان نوم یې ښودی دی. ملګرو که د دې ویډیو نه تاسو ته څه لږ غونتوم انفارمیشن میلو شوي نو ویډیو لایک کوئ او د خپلو ملګرو سره شیر هم کوئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.